بسم الله الرحمن الرحیم. د غرغاښ تلویزیون څخه ځانګړي مرکې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، متاسفانه په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې جګړه شدت موندلی دی او په ترڅ کې یې بېلابېلې ولسوالۍ سقوط کېږي او بیرته د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه نیسي او بیرته یې د طالبانو څخه تخلیه کوي. دا داسې مهال دی چې هلته په دوحه کې مذاکرات په ټپه ولاړ دي او د سولې خبرې له بنبست سره مخ دي. د نور ولایتونو له منځه خوشبختانه خوست هغه ولایت دی چې امنیت یې تامین دی او خلک په هوسا شکل ژوند تېروي. دا چې د دې امنیتي ټینګښت رازونه څه دي او په ورته وخت کې د دې جګړې پر وړاندې تدابیر څه دي، په اړه یې نن راسره په خپرونه کې د خوست ولایت امنیه قماندان ښاغلی سمونوال سیف الله سرحدي مېلمه دی. قماندان صاحب پخیر راشئ، مننه چې وخت مو راکړه. مننه کوم، ستړي مه شئ. تاسو ته او تاسو د تلویزیون همکارانو ته او د غرغښت تلویزیون له طرفه له طریقه د خوست ټولو ولسونو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ډېره مننه قماندان صاحب. لومړنۍ پوښتنه کوو، د میاشتې په ترڅ کې تاسو ډېرې لاسته راوړنې ودرلودې. لومړنۍ لاسته راوړنه مو دا وه چې تاسو تقریبا 1200 لیتره الکولي مشروبات ونیول. هغې وروسته بیا تاسو یو هینو بار موټر چې د بارود څخه ډک و هغه هم ونیول، او په عین وخت کې د نن ورځې خبره چې تاسو یو فولډر موټر چې موټر بم هغه هم ونیوه. د دښمن هڅې زیات شوي دي که ستاسو کشفي او امنیتي هڅې ګړندۍ شوي دي؟ نو که داسې ووایم چې دواړه دا به هم غلطه نه وي. درسته ده، تقریبا زه فکر کوم چې زما نن یو میاشت پوره کېږي چې زه خوست ته راغلی یم او د ما تعهد همدغه و چې د خوست څخه د مخدرات توکو بوټی ورک کړو او په ضمن کې د امنیت د ښه ټینګښت دپاره په کلکه مبارزه وکړو چې لله الحمد د مواد مخدرو په ارتباط که زه ووایم تقریبا څه د پاسه 11 کیلوګرامه چرس او 1272 لیتره الکولي مشروبات، دغسې تقریبا یو 800 ګرامه شیشه پوډر دغه موږ نیولي دي تر اوسه او عملیات هم جریان لري. د دې په تړاو هم 29 کسان نیولي دي چې دا موږ په خپله طریقې نه عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي دي. دوی به خپل تحقیق ورکوي او لازمه جزا به د قانون په چوکاټ کې پخوا هم موږ متاسفانه په خوست ښار کې پخوا کې موږ ډېرې چاودنې درلودلې، موټر بم بریدونه مو درلودل. یوه بېلګه موږ په قطاع خاص باندې یادولی شو. ولې اوس سم د لاسه کلم چې دوی تیاری نیسي، تابیا کوي د چاودنې، تاسو خبرېږئ او نیسئ. د ولس همکاري ده که ستاسو هغه اطلاع رسونه ډېره شفافه ده؟ نو اطلاع رسونه خو هم یو څوک کوي. شکر الحمدلله چې زموږ د خوست ولسونه په هیواد مین او د نظام ملاتړي دي. په عین وخت کې چې دښمن چیرته حرکت کوي په مختلفو اشکالو سره دوی موږ ته راپور راکوي. زه د هر څومره فعالیت چې زما ګورې دا د خوست د ولسونو امتیاز ده چې خوست ولسونو ما ته راکړی دی او په هر عرصه کې د ما سره بله. وړاندې مقدمه کې اشاره وشوله، وضعیت خورا پیچلی شوی دی، جګړه شدت موندلی دی. په خوست ولایت کې چې نسبي امنیت تامین دی، ولې په پوره شکل باید وویل شي چې تر دې شیبې داسې کومه بده واقعه نه لرو چې مرګ ژوبله دې واړه وي. څه تدابیر لرئ او په عین وخت کې ګواښونه خاصتا څه دي؟ امنیتي ګواښونه خو بې د شکه چې زیات دي، خو بیا هم په خوست کې د کنټرول لاندې دي. په دې خاطر چې موږ ټول د خوست امنیتي او کشفي ارګانونه په یو غږ او په یو اواز د دښمن په مقابل کې ولاړ یو او د دې ترڅنګ بیا ولسونه موږ ته ډاډ راکړی دی چې موږ د تاسو ملاتړي او څنګ په څنګ در سره یو بدون د کوم امتیاز چې دوی امتیاز ځان ته قیل شي، فقط د هیواد نه د دفاع په خاطر دوی زموږ سره په څنګ کې ولاړ دي. نو دښمن هم دا جرأت نشي کولی چې چیرته دوی داسې خصمانه حرکتونه وکړي چې هغه زموږ د خوست د جغرافیې او د ولسونو په زیان وي. ولې نه غلچکي اخوترپ برید په یو ځای او بل ځای وکړي، خو په آن وایت کې نظامي ځواکونه په مشترک شکل سره که څه هغه اردو ده او که امنیت ملي ده او که زموږ ولایتي قوا ده او یا پولیس دي، نو دا ټول په یو ځای په یو حرکت سره محل ته ځان رسوي او دښمن له منځه وړي. بلې، موږ لرې پرتې ولسوالۍ هم لرو چې شاید د طالبانو د بریدونو د ګواښ سره مخ وي. د هغې لپاره ستاسو تدابیر څه دي؟ د هغه ولسوالۍ چې د دښمن د ګواښ سره مخ دي د هغې لپاره موږ تدابیر لرو، په ټوله معنا تدابیر لرو.
انشاءالله چې دوی کله برید کوي هغه وخت به بیا معلوم شي چې موږ څه کوو ورسره. یعنې تر دې شبې بریدونه نه دي شوي؟ که هغه که بریدونه شوي هم دي دوی خپل حالت لیدلی دی چې دوی یو هم سم نه دی تلی او بیا له منځه تللی دي. او انشاءالله همدغسې بیا هم زه ولسونو ته ډاډ ورکوم چې په هر ځای کې دوی برید کوي دوی به خپل سزا داسې ویني چې بیا جرأت ونه کړي چې په هغه لاره بیا راشي. بله، یو څه چې تاسو مې یاد کړل په لومړیو کې په ډېرو ساعتو کې پخوا لرو پرتو سیمو کې یا په ښار کې دننه د نشهیي موادو پلور روان و، ستاسو ارزونې اوس څومره مثبتې دي په دې برخه کې؟ د نشهیي موادو د ختمېدو دا برخه څومره کمزورې شوې؟ زه خو تر هغه پورې کمزوري نه بولم تر څو چې په خوست کې حتی یو د نشهیي موادو توکی هم خرڅ شي، ځکه د ما تعهد دغه ده چې د دې بنیاد باید ووځي او د خوست نه دا بوټی په کاملا شکل سره محو او نابود کړو. خو بیا هم د پولیسو اتل ځواکونه په دې اړه باندې ډېر بخښنه غواړم، ډېر جدي اقدام کړی دی او حتی چې نن هم موږ په 3 مختلفو ساحو کې گرفتاری درلودې. نو یو شی زه خپل ولسونو ته د ما معذرت ومنئ ګرانو خوست میشتو، هغه په دې لحاظ ده چې ځینې دوستان به ووایي چې په دې ځای کې مواد خرڅېږي او تاسو اقدام نشئ کولی. زه اقدام کولی شم، مګر د خوست شریف ولسونه هغه خویندې میندې چې په کورو کې اوسېږي زما ټولې خویندې او میندې دي. زه نه غواړم چې د یو مواد مخدرو په خاطر باندې یو کور تلاشي کم او زما د خویندو او میندو لباس زه لاندې و باندې کمې خوا دې خوا یې وغورځوم چې دلته به مواد ایښي وي یا نه. په دې لحاظ زمانه دغه لړۍ لږ دوام پیدا کوي، خو په تدریجي شکل انشاءالله له منځه وړو. خو دا ډاډ درکوم چې دوی به دا جرأت پیدا نه کړي چې په کوڅو بازارونو کې دوی مواد خرڅ کړي. او لله الحمد چې ډېر درانه فامیلونه موږ ته دغه اطمینان او ډاډ راکوي او دا اطلاع راکوي چې زموږ زوی او ورور دغه بد بوټي باندې یا غوښته ده او یا یې خرڅوي او دا کار ته اصلاح کوي. نو انشاءالله ولسونه هم راسره دي او موږ هم جدي اقدامات یو د کورونو بحث دی چې مثلا په نشهیي موادو پسې د کورونو عملیات یا چاپې وهل یا دوی پلټل شاید دا مناسبه نه وي. یو په دواخانو کې په درملتونونو کې هم ځینې نشهیي ګولۍ خرڅېږي، دې لپاره تاسو څومره څار پیاوړی کړی دی؟ ولې نه، هغې دپاره ما هیات ټاکلی دی چې تر څو د خوست ولایت محترم د صحي ریاست سره په شریک شکل سره موږ اجرات پې وکړو. انشاءالله په دې لنډو شپو کې به په دې ارتباط باندې هم نتیجه تاسو واخلئ. تر دې شیبې نه ده شوې له دې وروسته؟ موږ خپل پلان لرو، نو پلان تر اوسه موږ نه دی تطبیق کړی. هغه چې د ریاست صحیه د خوست سره موږ دغه پلان په شریکه باندې جلسه لرو په دې راتلونکې هفته کې د هغې په مورد هم انشاءالله چې موږ د دوی په هیات په حضورداشت به دا اجرات کوو. بلې، د دې لپاره چې ولس هم یو ډاډ ترلاسه کړي داسې فکر کېدی چې کېدای شي دا قضیه پر خوست امنیت بد تاثیر وکړي. په پخواني د قمندان په وخت کې داود امین په وخت کې ځینو کارمندانو استعفا لیک وړاندې کړی او ډلهییز هغه موضوع تاسو تر دې شیبې کوم حالت ته رسولې؟ بیرته مې نوي کسان استخدام کړي دي که نه هغه زره کسان تر اوسه فعالیت لري؟ ما همغه کسان چې استعفا لیک وړاندې کړی و ټول مې راوستل او بیرته مې په ځای کړل په دې خاطر چې دا ډلهییز حرکت و او دغه شرایط نه ایجابوي چې موږ دغسې یو کتله د لاسه ورکړو او که بیا هم آینده کې که چا د نظام او د موږ د قانون او د ولسونو د ارادې خلاف حرکت کول او که هر څوک وي هغه انشاءالله هغه به قانون مجازات کوي او بیا به د بس نه منفک او څرنګوالي ته به ځي. ګرم او سلامات خو مشخص نه شول په هغې اړه ځکه چون زه دلته نه وم ما د نږدې نه دي لیدلي. هر قماندان په خپل چوکاټ کې خپل رسوخ لري، خپل کردار لري. زه نه غواړم چې په هغه مورد بحث وکړم. بله، تاسو ارګانونه یاستئ، ملي امنیت، پولیس، همدارنګه ملي اردو، ستاسو ترمنځ څومره ښه همغږي وجود لري؟ ما مخکې یادونه وکړله چې زموږ د جناب محمد کټوزي تر مشرۍ لاندې چې د خوست ډېر یو سپینګیری حلیم او مخور مشر دا زموږ والي صاحب ده. د دې ترڅنګ ټول قوتونه دلته که قمندان صاحب د لوا ده او پرسونل ده، که رئیس صاحب د امنیت ملي ده او پرسونل او مدیران دي، قمنداني امنیه ده، همچنان ولایتي قواوې دي. ټول موږ فقط په یو عزم په یو اراده چې د هیواد نه دفاع او د ناموس نه دفاع د دښمن له منځه وړل دا زموږ اراده ده او ټول په یو هوټ باندې د دې وطن دپاره موږ سرونه په ورغوي کې نیولي دي او دښمن به انشاءالله زابون او نابود وي. بله، مخکې له دې چې نورو پوښتنو ته راشو، یوه موضوع د نوي موقعیت په اړه پوښتو.
د بارګینو په ساحه کې چې پراخ مخالفتونه هم په هغه وخت کې درلودل کله چې د امنیه قوماندانۍ نوی تعمیر اعمار کېږي هلته په بارګینو کې چارې څومره په باکیفیته او ښه شکل روانې دي؟ د نوي تاسیساتو چې د بارګینو په ساحه کې جوړیږي مربوط د پولیسو یا د قوماندانۍ امنیه د خوست چارو نه چې ما یو ورځ لیدنه کړې ده، تر اوسه هغې د چاردیوالۍ چارې دي ډېر باکیفیته دي او ما هم دا هدایت هغه مسؤلینو ته کړی دی چې بې کیفیته جنس دی، حتی یو بوجۍ سیمټ هم نه غواړم او یوه تیږه دې هم نه غواړم، باید ټول کار دې باکیفیته وشي او تر اوسه ښه روان ده. هغه مخالفتونه چې د دې ځمکې په اړه وو هغه څنګه دفع شول؟ مخالفتونه خو چون د ما د راتګ نه مخکې وو او بیا دلته دغسې شورا او مقام د وزارت او مقام د ریاست جمهوري هم همدغه فیصله کړې ده چې دا قومانداني باید دلته جوړه شي، دا تاسیسات باید ورسیږي په وخت زمان، ځکه دا زړه قومانداني چې فعل حال موږ پکې ژوند کوو دا د 100 کلونو عمر اوښتی دی او دا تسلیمیږي په وخت زمان سره ریاست اطلاعات فرهنګ ته چې دا به د تاریخي اثاراتو په جمع کې راشي او پولیس به هلته نقل مکان کوي. هغه مخالفتونه چې دوی درلودل هغه د دوی خپل ملاحظات دي، ما ته څو ځلې مراجعه کړې ده په مختلفو اشکالو، خو ما دومره ورته ویلي چې هر کله چې ما ته مرکزي دولت رسما هدایت وکړي زه به د هغې هدایت مطابق خپل اجرات مخته وړم. بلې ښار ته راګرځو، په ښار کې هم ډېری وخت اوس هم ګڼه ګوڼه شته، د نفوسو زیاتوالی او د موټرو تګ راتګ، اوس خو دغه د سټیکرونو د ویش لړۍ هم پیل شوې وه، شاید ډېری خلکو اخیستې وي. په ښار کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده، تر اوسه داسې خاص امنیتي پلان ورته نه دی جوړ شوی چې د ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي. خوست امنیه قوماندانۍ دا مهال په اوسنۍ رهبرۍ کې څه پلان ورته لري؟ موږ د ریاست ترانسپورت سره چون ما ترافیک ته وظیفه ورکړې ده او په ضمن کې د ښاروالۍ سره په دې باندې کار شروع کړی دی او حتی عملا کار کوي چې په خوست کې دغه بې ځایه لاسي کراچۍ او دستفروشان دا باید د سړکو د منځ نه یو داسې ساحې ته لاړ شي چې ولس ته مزاحمت ونه کړي او هغه موټر چې په ښار کې بې ځایه د سړکو ترمنځ درېږي دغه باید د سړکو د منځ نه ایسته شي او په خپلو هغه بارګینونه او هغه ځایونه چې ورته مشخص شوي دي هلته باید دوی توقف وکړي. نو د دې په ارتباط باندې کار جریان لري، خو بیا هم یو شی وایم چې چون زموږ ولسونه دي او یو کراچیوان چې موږ د دې یو ځای نه لرې کوو، موږ نشو کولی چې د هغې بانجان او کچالو یو مڼې د سړک په غاړه کراچۍ ورته چپه کړو، هغه ترې توی کړو، ځکه هماغه د دوی د فامیل روزي ده. خو په یو شکل د اشکالو باید دوی ته قناعت ورکړو چې تر څو سړکونه تخلیه کړي، یعنې ما وخت ورکړی دی، داسې جدي اقدام یې تر اوسه نه ده کړی. زه په یو شکل د تدریجي د هرې موضوع په ارتباط باندې چې کوم دلته هغه حرکتونه چې ولس ته مزاحمت کوي، ولس پې خفه کېږي، د هغې په د مخنیوي په ارتباط باندې زه په تدریجي شکل سره مخ ته ځم تر څو چې هغه ولسونه هم خفه نه وي او د خلک هم هغه د خپل کار او غریبۍ نه غورځېدلي. بلې د موټرو د سټیکرو موضوع ټولو موټرو ته ورکړل شول او امنیتي پیښې څومره ورسره کمې شوي دي؟ دا سال کې چې دې منطق دا و چې امنیتي پیښې به ورسره کمې شي. انشاءالله امنیتي پیښې به نورې هم کنټرول شي او یو زیری زده هم خوستوالو ته ورکوم چې هغه د سټیکرو موضوع چې یو میاشت نور هم تمدید شوه او ډېر به وضعیت ورسره کنټرول شي. د ښار امنیتي کمرې هم په بعضو ساحاتو کې شاید واوسېږي، کوم ځایونه دي چې تاسو ورته پلان لرئ چې امنیتي کمرې نصب کړئ؟ موږ د ښار په ټولو چوکو، په ټولو کوڅو کې، مارکیټو کې، حتی په چاراو کې د کمرو دپاره موږ پلان لرو. خو خوستمیشتو دوستانو ته مې دا هم یو خواهش مې دا ده ترې چې کمرې خاموشي نه کړي او مسؤلیت ادا کړي دوی هم د خوست د امنیت په خاطر باندې کمرې د دوکانو خواته نه تووي، هغه ځایو ته چې لازمي دي کمره باید 24 ساعت کنټرول وي لازم ځای کې، او که بیا یې ونه کړل بیا به زه داسې وبولم چې ته د امنیت د اخلال دپاره قصدا یو کار کوي، بیا به هغې سره موږ قانوني برخورد کوو. بلې تاسو خو ډېری وسایط او بمي حلقې څه ونیول، هغه تاسو ځانګړو ځایونو ته سپارئ چې تاسو به یې نوم واخلئ. یو هغه نشهیي الکولي مشروبات دي چې تاسو ونیول د یوې میاشتې په جریان کې، هغوی خري کوئ یا کوم بل څه ورباندې کوئ؟ هغه مواد لکه دغه یو څه د باندې 10 کیلوګرامه چرس چې موږ نیولي دي او یا 800 ګرامه شیشه ده او په ضمن کې دا 1262 لیتره الکولي مشروبات دا موږ مرکز ته پیشنهاد ورکړی دی، د هغې خوا نه منظوري راځي، دا به په عام مزر کې موږ دلته سوځوو
او د منځه به یې وړو. بله، د ظرفیت لوړولو په برخه کې مو پولیسو ته څومره روزنه بهتره ده؟ ظرفیت باید لوړ وي. هر پولیس باید د قانون نه آګاه وي، او که د قانون نه آګاه نه وي هغه نو بیا پولیس نه ده، ځکه هغه به په بل عام وګړي باندې قانون څنګه پلی کړي. نو په اول کې دا باید په خپله د قانون نه آګاه وي. په ټوله معنا پاتې شوله د ظرفیت لوړولو کې ظرفیت باید خوستمیشتي افسران چې هغه مربوط د قومندانۍ امنیت دی هغه باید ټول په لوړو ظرفیتو باندې تعلیم و تربیه شي، او بیا انشاءالله چې لوړو موقفو ته ورسیږي. د ما دا ارزو ده. او په اوسني حالت کې د تعلیم و تربیه په اړه تر څو زه راغلی یم دلته د کورونا په ارتباط باندې جدي هدایتونه دي. موږ هغه تعلیمي مرکزونه چې دي هغه موږ تعطیل کړي دي، رخصت کړي دي، تر څو چې کورونا وبا له خیره په خیر تېره شي، او بیرته به بیا موږ راځو عادي حالت ته. کورودن لیدونکو یوه لنډه د ماخلو بیرته راګرځو. لنډه ځانګړې مرکه دوام مومي. لیدونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. قومندان صاحب بیرته درته راګرځو. کله هم چې پولیس نوي داخلیږي یا تمرینات کوي او عملیاتو ته ځي، دوی اړ دي چې تمرینات هم وکړي. ځانګړې ساحې شته چې پولیس او هغه ځواکونه چې تاسو په جګړه ییزه برخه کې لوبوي، البته جګړه کوي، د هغوی لپاره د تکتیکونو د زده کړې ساحې شته که نه؟ څومره ښه شکل تکتیکونه ورکول کېږي؟ ولې نه، ما مخکې یادوري وکړه چې موږ مرکز تعلیمي لرو دلته د پولیسو دپاره، چې په هغې کې اول دوی هغه روحیه ورکول کېږي چې د هېوادنۍ مینې او د ولسونو د خدمت او د مقدس دین اسلام مبارک په رڼا کې د خپل هېواد د دفاع په خاطر باندې ټول معیارونه په دوی باندې تطبیقېږي او دوی ته ورزده کول کېږي. د هغې وروسته بیا په عملي میدان کې موږ لرو د سلا د تکتیک او د انداخت او هغه د تربلو بعض تخنیکونه چې د یو نظامي دپاره لازم دي هغه موږ ټول لرو، او بیا په هلته دوی خپل عملي تمرینات کوي. بعد د هغې چې کله موږ مطمئن شو امتحان ترې اخلو، وروسته د هغې نه یې خپلې مقدسې وظیفې ته بیا ورکوو او وظیفه مخته ترې. قومندان صاحب یو بل بحث په د اوسنیو وختو کې چې د خلکو لخوا مطرح کېږي او یوه ادعا موجوده ده، هغه دا چې د ولسوالۍ د سقوط خبرونه موږ تاسو ډېر اورو. ویل کېږي چې هغه پولیس چې په پوستو کې دي تجهیزات ورته په سم ډول نه رسېږي. تاسو څومره د تجهیزاتو تکافل لرئ؟ موږ په کامل ډول سره تجهیزات لرو. دا چې د یو پوستې دپاره څومره تجهیزات او څومره مهمات پکار دي، موږ د هغې مطابق دوی ته مهمات او تجهیزات رسولي دي. دا چې بیا آینده کې وضعیت کوم حالت ته ځي او که خدای مکړه وضعیت بحراني حالت ته ځي، نو د هغې دپاره هم موږ کامل تجهیزات او مهمات لرو، او چې بیا به د هغې نه وروسته موږ د هغې په مورد هم تصمیم نیسو او خپلو جزتمو ته به یې توضیح کوو. بله، جګړه خامخا مرګ ژوبله پکې رامنځته کېږي چې ډېری قربانیانې د لومړۍ کرښې زموږ پوځونه دي او امنیتي سرتېري دي. د دوی د شهیدانو کورنیو ته څومره توجه شوې ده؟ د هغې کورنیو ته خو موږ که ادعا وکړو هغه څوک چې د دې وطن دپاره ځان قربانوي، موږ که هر څه وکړو د دوی دپاره ډېر کم دي، خو بیا هم همغه د دولت او د موږ د وس مطابق خپل د دوی اکرامیه ده او یو هغه مواد دي، هغه فرض مثال چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر د هدایت مطابق د دوی دپاره د یو نمره ځمکې ویشل دي. د دې په اړه موږ هغه خپل اسناد ته مراحل کوو او هغه اجرات کوو چې د پاسه نه موږ ته حکم شوی دی. د ټولو کورنیو دپاره موږ خاص تدابیر لرو. بله، د نمرو ورکړه به څومره وخت ونیسي؟ نو دا وخت زه فکر کوم چې ټول به زما په لاس کې نه وي چې د ما د قلم نه تېر شي. طبعا مرکز ته ځي، هغه لړۍ ته مراحل کېږي، بیا موږ ته هدایت راکول کېږي، بیا وروسته به هغې نه اجرات شي. او بل په خوست کې هم ضرورت پېښېږي، ځکه موږ که چا کور ته ننوځو نو نشو کولی، ځکه موږ فرهنګي او سنتي ټولنه لرو. د ښځینه او پولیسو شتون دلته ضرورت احساسېږي چې وایي لرو. خوست امنیه قومندانۍ په دې برخه کې څه پلان لري؟ موږ اوس هم کاملا وناسیا پولیسي لرو، خویندې راسره دي چې هر کله موږ ضرورت پیدا کېږي دوی د کورونو د تلاشۍ په خاطر باندې هغوی خپله وظیفه اجرا کوي. د دې په ارتباط باندې دا به لازمه نه وي چې هویت موږ افشا کړو، خو شته دي په کاملا معنا، او چې څومره لازمه ده موږ پرسونل وناسیا لرو. ډېر وخت په همدغو برخو کې د پولیسو لخوا
یا د افغان امنیتي ځواکونو څخه دا شکایتونه اورېدل کېږي چې هغه امتیازات په خپل وخت نه ورکول کېږي یا نیمګړي ورکول کېږي. دا برخه څومره شفافه ده؟ پولیسو ته امتیازات ولې نه دي ورکړل شوي؟ په خپل وخت زمان خپل معاش اخلي، خپل حق او حقوق دوی ته رسیږي، شوي مواد په خپل وخت رسیږي، هغه قانوني رخصت چې ده، هغه الباسه او ایباته او معیشتي وضعیت چې ده هغه په کامل شکل سره دوی ته رسیږي. بله، مسله په دې کې نشته؟ نه انشاءالله په دې کې. نو ډېره مننه قومندان صاحب چې حاضر شوئ، موږ سره مو په خپرونه کې ګډون وکړ، وخت مو راکړ. تاسو نه هم مننه کوم، کور مو ودان. لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې شیبې راسره ملګري وئ. د خوست امنیه قومندان ښاغلي سمنوال سیف الله سرحدي سره مو ځانګړې مرکه واورېدله. د ملتیا مو مننه. ښې چاره.